جړوي ما د خپل سیمې لوړ قومونه د ناهیلې ژوند ناهیلې. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم ورنو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت تر دې ځایه رارسېدلی و چې کله د نبي علیه السلام عمر 13 کالو څخه رسیږي، نو ډېرې داسې شخړې چې هغه د نبي علیه السلام په دغه عمر کې راغلي دي. عامو قریشو کې ځینې قومي مشکلات، نبي صلی الله علیه وسلم په قریشو کې د امین په لقب باندې الله تعالی شهرت ورکړی و، په ډېر ښو اخلاقو په ښو القابو باندې به خلکو یادو. په همدې پرلپسې اوقاتو کې چې کله د نبي صلی الله علیه وسلم عمر 15 کالو ته ورسېده، یو مسئله راغله د مکې په مشرکانو کې چې هغې ته وایي د کعبې آبادي. د کعبې په تاریخ کې خو ډېر زیات اقوال دي چې د کعبې د تاریخ په لحاظ سره ول چا جوړه کړې ده او بیا چا او بیا چا، خو قرآن کریم نسبت همیشه د کعبې د آبادۍ ابراهیم علیه السلام ته کړی دی، چې د کعبې بنیاد ابراهیم علیه السلام دا ایښی دی. د ابراهیم علیه السلام او د نبي علیه السلام تدور ډېر زیات کلونه دي، زرونو کلونه تیر شوي دي. د کعبې هغه آبادي باندې تاریخونه ډېر تیر شوي دي، د آبادي کمزورې شوې وه. د مکې مشرکانو د کعبې د جوړولو اراده کړې، دیوالونه خراب شوي دي، غلافونه خراب شوي، زړه آبادي ختمول غواړي او نوې آبادي جوړول غواړي. اولینه وجه علما دا وایي چې مکه مکرمه په جغرافي لحاظ سره همداسې ده چې هر طرف کې د هغې غرونه دي، او تاریخ والا وایي چې د صفا مروه سرڅنګ کې مخکې یو کنده غوندې وه، په دې کې به د اوبه جمع کېدلې، نو سیلابونه به اکثرت راتلل او خطر ورته سیلابونو رسولی و. او دا عادت د الله تعالی ده چې په حرم مکی په دې ساحه باندې باران کم کیږي، کله کله باران کیږي، خو عادت د باری تعالی دا ده چې کله په مکه په دې حرم مکی باندې باران کیږي، باران بیا ډېر تیز وي، نو سیلابونه ورسره وتل او نقصان یې کعبې ته رسولی و. نو ځکه د کعبې آبادۍ ته ضرورت و. دویمه وجه علما دا هم وایي چې په دې باندې ډېر اوږده کلونه تیر شوي وو، نو په مرور د وخت سره په آبادۍ کې تغییر او بدلون پکې راځي، نو د خلکو اراده وایي چې د کعبه جوړه کړو د ابتدا نه. درېیمه یو وجه بله علما وایي چې یو زنانه وه، هغې کعبې ته خوشبویي ورکوله. لکه اوسني چې کوم عرب دي ډېره خوشبویي د کعبې په دې پردو باندې دیوالونو باندې اچوي، خاص کر د کعبې د ملتزم په سیمه کې هغوی ډېره خوشبویه کوي. دا سیمه یو زنانه وه، هغې سره خوشبویي وه، هغې د کعبه باندې عطر اچول، نو خوشبویي چې وه داسې یو لرګی وه لکه د عود هغې کې وه، د دې سره هغه لرګي نه سپرغۍ غوندې د اور پورته شوې وه او د کعبې کوم غلاف ترې سوځېدلی وه، همدارنګه ټولې کعبې ته بیا نقصان رسېدلی وه. دا یو درېیمه وجه علماو ویلې ده. یا دا چې سیلاب پرې راغلی، یا پرې تاریخ ډېر تیر شوی دی، او یا دا چې زنانه چې کله کعبې ته خوشبویي ورکړي په دې وخت کې ته سوځېدلې وه د کعبې ځینې دیوالونه. نو د مشرکانو دا اراده وه چې د کعبه آباده کړي، د سر نه جوړه کړي. په دې کې مشرکانو مجلس وکړه، د هغوی د مجلس د ناستې ځای دار ندوه په نوم چې کومه علاقه وه دې کې وه. دا په دې صفا غونډې کور دې کې دوی سره راجمع شو،
مشوره وکړه. ټول هغه خلک چې د مکې په مشرکانو کې د عزت او د شرافت والا خلکو ټول سره راجمع شو او په دې باندې مشوره وکړه چې دا کعبه خو هغه څه ده چې دا د الله عظمت دی. د مکې مشرکانو الله تعالی منو ده، هغوی به دا ویل چې دا موږ الله منو، د الله د وجود نه انکار نه کوو، خو څنګه کې ورسره باباګان هم منو. لکه نن دور کې ډېر جاهلان دا خبره هم کوي چې موږ خو د توحید مخالفت نه کوو، هر څه الله کوي او الله ته د یووالي نسبت موږ کوو، الله احد دی واحد دی. خو څنګه کې داسې وسیلې هم کېدلی شي، نیکان خلک الله ته وسیله کوه، کله کله بابا نه غواړه مالګه ځان پورې مګه، یو کار بل کار، د اخوا دیخوا کیسې دا خلک ورسره یو ځای کړي. نو په دې کې د خلکو اراده وه چې دا کعبه جوړه کړو. د خلکو د ټولو خلکو مشوره په دې باندې راغله چې بس د کعبې آبادي د ضرور ده، ځکه د مکې مشرکان په دې پوهېدل چې دغه کعبې عزت دا موږ ته مهم دی. خلک مشرکانو لیکن د کعبې ډېر عزت به دې خلکو کوو. د کعبه چې دا په ابتدایي تاریخ کې د کعبې دا چت نه و، د دې وجې زموږ تاریخ کتابونو کې دا هم راځي د کعبې دا چت نه و، همداسې څلور دیوالونه و، ځینې آثار پکې وو، نو هغه به ځینې خلکو پټ کړي مو. د دې وجې نه د مکې مشرکانو چې کله کعبه جوړه کړه هغو له چت جوړ کړ. د دې خلکو چې حساب وکړو چې د کعبې دا طول دا عرض دا خو ډېر زیات دي، دې دپاره ډېر لرګي استعمالیږي. نو په دې کې یو سړی د جدید علاقې نه راغلی دی، هغې وله ویلي چې پلانکي ځای کې ما یوه کښتۍ لیدلې ده چې هغه هواګانو اړولې ده او پرته ده دریاب په غاړه باندې، هېڅ مالک یې نه لیدل کېږي او ډېر ښکلي لرګي پکې استعمال شوی دی، بې مالکه مال دی. او راځئ لاړ شو د هغې کښتۍ تختې راوالو دې کعبه کې استعمال کو، دا کعبه په دې باندې جوړه کړو. نو خلکو ویل دا خو خبره ده. په دې کې یو کس دی باقوم په نوم باندې، ځینې علما مختلف نور نومونه ذکر کوي. باقوم دی او ګلکار دی چې د کعبې د آبادي په هغه وخت کې د نبي علیه السلام 15 کالو کې دی چې د کعبې د تیږه دې ایښودله او عامو خلکو به ورته ورکوله چې د اصل کې د روم اوسېدونکی دی. نو خلکو مشوره په همدې باندې راغله به چې کعبه آباده و، اتفاق د خلکو په همدې باندې راغی. خو د مکې مشرکانو په دې کې خپلو کې سره نظرونه مختلف بیا ورکړل چې د کعبې په آبادۍ کې باید موږ کوم مال ولګو. مشرکانو په دې باره کې اگر که دا خلک مشرکانو لیکن اعلان یې دا وکړو چې په دې کې موږ او تاسې حلال مال لګو، حرام مال به موږ او تاسې په دې کې نه لګو. الله یکون فیها مهر بغی، په دې کې به د زنا پیسې څوک نه استعمالوي، داسې نه چې څوک زناګانې کوي بیا جوماتونه هم جوړوي، فحشا کوي پیسې په نیکو ځایونو کې استعمالوي. حرامې پیسې به داسې ځای کې نه لګوي چې هغه د مسلمانانو د عبادت یو مرکزي سیده ته په جومات کې مونځ کوي او تا دا معلومات شته دي چې دا جومات هغه دی چې دا یا ځمکه خرابه ده یا د خلکو دا پیسې خرابې دي، څه یو مجبوریت دی یو مونځ دی او تصادفي ورباندې ورپېښ شول یا دا چې خبر نه وي، دلته سړی مونځ بیا کولی شو. عامو حالاتو کې چې نور داسې جوماتونه موجود دي چې امامان یې نیکان خلک او ځمکه په غصب باندې نه او عالم پکې داسې انسان چې عقیدوي اخلاقي برابر هلته مونځ افضل دی. مشرکان ګوره الله تعالی سره نور خلق شریکوي، لیکن بیا هم دا خبره کوي چې د کعبې په آبادۍ کې موږ هغه مال لګو چې هغه مال به حلالي. دا سوچ او دا فکر ورسره و، د عظمت د کعبې د دې په ذهنونو کې الله ایښی و. بلې دا هم چې د سود پیسې به دې کې نه لګو. سره د نن موږ تاسې ګورو د نړۍ ټول کفري ملکونه چې دي د سودي نظامونو باندې روان دي، په لکونو لکونو ډالر خلک بانکونو باندې اچوي، بانکونو کې خزانه کوي. په مرور د وخت سره هغه روپۍ چې هغو بانکونو کې اچولي ډېرې ورته ګټي. نو دوی دی ویل چې نه موږ به هېڅکله په دې کې د سود مال نه اچو، د زنا فحشا باندې چې کوم پیسې ګټل شوي دي هغه پکې نه اچو. بلې دا هم ویل که چا په چا باندې ظلم کړی، یو څه شی په ظلم ورنیولی دی او د هغې نه کومه ګټه هغې راغستې ده، هغه ګټه هم د کعبې په آبادۍ کې نه اچو. په ظلم باندې چا د چا نه پیسې اخیستې د دې نه هم موږ ځانونه ساتو. یعنې دا د خلکو ته ګناهونه ښکاره کېدل چې دا مخالفتونه دي او دا کعبه چې ده دا خو د الله تعالی هغه ستر یو مرکز دی. د مشرکانو په ذهنونو کې هم د دې عظمت موجود و. د دې نه دا فایده لیدل کېږي چې پکار ده چې موږ هم په مدارسو کې او په مساجدو کې چې د اسلام شاعر دي
په دې ځایونو کې هغه پیسې ولګوو د هغې خلکو پیسې ولګوو چې دا حلالي دې وجې نه اکثر مدارس په دې کې هغه پیسې لګېږي چې د حلال د حرام تمیز اکثرت نه کېږي د دې وجې نه چې کوم خلک فارغ شي اکثر د هغوی په علمونو کې برکت نه خیر ته ډېر کم خور شي فایده ډېره کمه د هغې نه خوره شي نو عام مؤمنان خلک باید دې متوجه شي چې نیکان خلک په مساجدو کې خپله برخه والي او د جوماتونو آبادي د اصل کې د مؤمنانو عمل دی ان ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله مشرکان باید ګوره جوماتونه ګوره آباد نه کړي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر جوماتونه څوک آبادوي جوماتونه هغه څوک آبادوي چې هغوی په الله تعالی باندې ایمان لري نو مؤمنان خلک او ښکلي خلک باید مساجد او د اسلام مراکز د آباد کړي په دې باندې خو اتفاق راغی چې کعبه کې باید حلال مال استعمال شي د زنا مال د فحشا مال د سود مال د چا نه په ظلم اخیستل شوی مال دا به نه وي اوس خبره پکې دا ده چې د کعبې دغه زړه آبادي چې یا سیلابونو خرابه کړي یا پې وخت ډېر تېر شوی دی دغه زړه آبادي ورانول او بیرته د سر نه جوړول دا زړه آبادي به څوک ورانه کړي ځکه د مکې مشرکان د دې ټکي نه هم یېرېدل چې د کعبې تیږه بې ځای کول د کعبې توهین کول دا سبب د ذلت او د عذابونو دی ځکه د مکې مشرکانو په خپله سترګه باندې ابرهه ولیده ابرهه د فوج حالت نتیجه عاقبت دو ولیده ابرهه سره څه وشو ځکه هغې د کعبې د بېعزتۍ اراده کړې وه الله تعالی څنګه تباه کړ سورة الفیل د هغې حالت موږ ته اوس هم بیانوي وارسل علیهم طیرا ابابیل الله په ابابیل مرغان راوګرځل او کومه سې وګرځول فجعلهم کعصف مأکول په شان د غبوسو غوړ کړی شو کله چې د غواګانې د بوس ګیاګانې وغیره وخورو بیا راولي که د خپو کې پردې پاسه پې خپې ګوندې راږدي معده معده یې کړل دا خلک د هغه مصیبتونو نه هم اېرېدل داسې نه چې موږ د زړه د کعبه دا راورانه کړو یو دم تغییرات دا ورسره رانه شي څه مشکل په دې کې پیدا نه شي نو په دې کې ولید بن مغیره په نوم دا یو داسې کس و چې ډېر ځیرکه کس و نو دې دا ویل چې دې کار له به زه تیار یم او دا به زه دله وکړم دا یو عقلمن انسان و ځکه دې داسې دی ویل چې موږ تاسې خو د کعبې توهین اراده نه ده نه د کعبې سپکاوی موږ تاسې کوو نو دې د ځان سره دعاګانې هم ډېرې زیاتې وکړلې او دا ویل چې اللهم لم نرید الا الخیر یا الله موږ د خیر اراده فقط کړې ده دا هم په ځان اېرېده ځکه خلکو ولید ته ویل چې ته ورخېږې ته د کعبې آبادي ړنګې ته یې زړه آبادي ړنګه کړه که چېرته عذاب راغی په تا باندې موږ به ته ځان بچ کړو که چېرته ته بچ شولې عذاب رانغی موږ به هم تا سره په دې کې برخه والو نو دې دعاګانې وکړلې چې الله زموږ خو نیت تا ته صفا دی زموږ هېڅ کله د کعبې د باره کې د توهین د سپکاوي اراده زموږ نشته دی د دې د کعبې د زړې آبادۍ نه یوه تیږه یې ترادې پله کړله او دا خلک وله ګوري انتظار وله کوي چې اوس به ولید باندې څه کېږي چې د کعبې نه زړه آبادي د کعبې نه دې پله کوي بله تیږه یې هم را دې پله کړله د ځینې سیرت والا وایي چې یو شپه یو ورځ وله دې خلکو صبر وکړو یو شپه یو ورځ صبر وشو چې یاره صبر وکړه په دې څه کېږي لکه ځینې خلک وایي که نه چې صبر وکړه په تا به څه مصیبت راځي ځینې هغه څوک چې د هغوی عقیدې کمزوري څه وایي وایي که چا په دې طرف داسې خبرې وکړي دې باندې بېګا ته کټ اړی در تاریخ کې دا څوک نشته دی نه ثابت شوی نه چا لیدلی دی پلانکې سر راپاڅېد او د کټ لاندې پروت و هېڅ چا باندې کټ نه اوړي نه اورېدلی نو خلکو ویل چې صبر وکړه دا به تا ته مصیبت رسوي کعبه خو د الله هغه ستر مرکز دی د دې سپکاوی د ناروا د حرام دی لیکن د خلکو ویل چې الله موږ په دې بنا د عقیدې دا ورانول نه کوو چې توهین مې اراده ده آبادي مې اراده ده د دې عزت د دې تعظیم د دې شرافت زموږ اراده ده نو یوه تیږه دا خلکو ته را دې پله کوله خلک هم ډاډه شو د هغې نه وروسته خلکو هم په دې باندې کار وکړو حتی ځینې روایتونو کې راځي چې کله دوی دا کعبه دا کړله د هغې وروسته یو زلزله غوندې م راغله سخته زلزله راغله خلکو دا حالت هم ولیده چې په دغې کور باندې الله تعالی خفه کېږي او سره د دې چې زموږ اراده دا نه هم ده چې د کعبې سپکاوی دې وشي د دې توهین وشي
بلکې د دې زمونږ د آبادۍ اراده وه. ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړه کړې نو پاس چت یې نه و، د هغې دپاره 2 دروازې وي. په یوه دروازه به سړی ور داخلېده لکه دا اوس چې کوم ځای کې دروازه د حاتم سره بله دروازه په هغې به سړی وته. د مکې مشرکانو د کعبې په آبادۍ کې تغیرات هم راوړل. یوې دروازه د کعبې ډېرې جګه کړله. اوس موږ تاسې ګورو چې کله موږ تاسې طواف کوو، طواف په حاله کې سړی کله کله ملتزم ته راځي. ملتزم کې چې کله څوک ودرېږي او خپل لاسونه داسې جګ کړي، لاسونه د دروازې درشي ته ورسېږي. دا د مکې مشرکانو دا دروازه دومره جګه کړه د کعبې. او بله دا ده چې کومه دروازه چې بل جانب ته وتلې وه، خلک به چې کله په دې دروازه داخل شو، په بله دروازه به خپله متصل وتل. هغه دروازه هم د کعبې د مشرکانو چې وه دې بنده کړله. پاس چت په نیوله آبادي وکړله. او بل کار یې دا وکړه چې د مکې مشرکانو چې څومره حلالې روپۍ دوی راجمع کړې وي، د کعبه یې را کوچنی کړل، حتیم یې د کعبې نه خارج کړ. دا اوس موږ تاسې ګورو چې کله موږ تاسې د حجر اسود طواف شروع کړو نو د کعبې دروازه راځي، همدا د ملتزم ساحه ده. دې به چې ورتېر شو مقام ابراهیم ته مخامخ په دغه طرف کې حتیم دی د کعبې، چې وړوکی یو دیوال ورنه تاو دی. دغه دیوال ساحه چې ده دا لږه ساحه، دا ساحه اصل کې داخل د کعبې دی. خو د مکې مشرکانو حتیم ولې د کعبې نه خارج کړ؟ دا ځکه چې د مکې مشرکانو سر حلال مال ختم شو. هغوی ویل زه دا به خارج کې تی پرېږدو. په دې هر څه کې حکمتونه د الله تعالی دي، هر څه کې د الله تعالی حکمتونه دي. د دې وجه نه وروسته په تاریخ کې د دې مکې د مشرکانو چې دا کومه کعبه جوړه کړې، موجوده کعبه هم په ابراهیمي نقش نه ده کړې. ابراهیمي نقش کې حتیم پکې داخل دی، لیکن مشرکانو تی خارج کړ. ابراهیمي نقشه کې د کعبې دروازې 2 دي، لیکن اوس پکې یوه دروازه د کعبې ده. دا د مشرکانو په نقشه باندې هماغسې را پاتې شول. وروسته ډېر زیات خلکو دا اراده کړي تغیرات پکې راوړي. سره د کعبې ځینې تغیرات د حجاج بن یوسف او د عبدالله بن زبیر په دورونو کې راغلي دي. لیکن وروسته امام مالک به خلکو ته ویل چې د کعبې کې ډېرې ګوتې مه وایئ. تاسې د کعبه څوک یو تغییر ورکوئ، څوک بل تغییر ورکوئ. کعبې کې تاسې ډېر تغیرات مه راوړئ. نو خلکو به د دې نه ځان هم ساته چې کعبه کې ډېر څه سړی بد ونه کړي. نو همدغه تغییر یې راوړی چې د کعبې یوه دروازه هم بنده کړله او میزاب په هغه طرف کې موجود وي، میزاب په همغه طرف کې پاتې شو. کعبې چې کوم میزاب دی، کومه ناوه ده، کومه چې د حتیم جانب ته دا راوتلې ده. نو د مکې مشرکانو د کعبې په جوړولو کې همدا وکړه چې د قریشو په خپل یو نقشه یو ترتیب باندې جوړ کړل او یوه دروازې ته کمه کړله. او د هغې نه وروسته په دې خلکو کې یو خبره را پیدا شوله، هغه دا ده چې زړه آبادي د کعبې ختمه شوله. تر حجر اسود پورې دا خبره را ورسېدله. د هغې نه وروسته حجر اسود معنا توره تیږه، دا په اصل کې سپینه وه، لیکن د انسانانو ګناهونو د حجر اسود تیږه چې ده دا توره کړې ده او دا د جنت نه راغلې ده. دا تیږه مسجد نبوي کې چې کومه ساحه ده چې هغې ته ریاض الجنت وایي. کله چې څوک مسجد نبوي ته داخل شي او د نبي علیه السلام قبر چې په کوم جانب کې دی مخامخ زوړ منبر له کله چې څوک نظر وکړي، دغه ځای کې خلکو په شنې قالین غوندې خواره کړي دي لږ زیات دی چې دغه ځای کې هم 2 رکعته مونځ سنت طریقه ده چې هلته سړی څوک 2 رکعته مونځ وکړي. د مکې مشرکانو په دې کې اختلاف په خپلو کې سره راغی چې حجر اسود به څوک بیرته په دې خپل ځای باندې ږدي چې د هغې نه وروسته بیا آبادي موږ تاسې شروع کړو. نو اختلاف شو. اختلاف نه وروسته فیصله په دې باندې بیا وشوله چې هغه څوک به حجر اسود تیږه ږدي او هغه څوک به زموږ شخړه لانجه ختموي چې هغه سبا ته د شیبه د دروازې نه اول داخل شي. اول داخل من باب بني شیبه، چې دا خبره په دې کې امیه بن حرب کړې و د ابو سفیان پلار. که هر څوک سبا ته د بني شیبه د دروازې نه اول راغی نو هغوی به زموږ د دې فیصلې حل راوکاږي. د انتظار کوو. همغه و چې نبي علیه السلام د بني شیبه د دروازې نه سر کې د وخت اول هم دا راغلی و. خلکو ویل چې دا سړی یو ځوان سړی دی او دا یو صادق دی، یو امین انسان دی. وی رضینا الصادق الامین، رضینا الصادق الامین. دوی دا غږ وکړه موږ راضي یو په دې انسان باندې چې دا سړی صادق دی او دا سړی یو امین انسان دی.
موږ په دې باندې هیڅ کم شک په دې انسان باندې موږ نه کوو. نبی صلی الله علیه وسلم څادر راواغسته، دغه تیږه پکې کېښودله حجر اسود، او د قومونو مشرانو ته یې ویل چې راځئ د څادر ټول جوانب د څادره ونیسئ، پیڅکې ونیسئ، څادر یې راونیو ټول د مخې. هماغه کوم ځای چې د حجر اسود هغې څنګ کې څادر کېښوده، نبي علیه السلام بیا په خپلو لاسونو دغه حجر اسود را اخلي او په خپل ځي کې ږدي. په دغه ترتیب باندې د دې خلکو دغه مسله چې وه دا دلته ختمه شوله. دلته د دې خلکو دا شخړه چې وه دا الله تعالی ختمه کړله، او په هر قسم مسایلو کې بس د باری تعالی مختلف حکمتونه وي. تاسې دلته ګورئ چې د مکې مشرکانو کعبه چې په کوم شکل کې پرېښې ده، هغه د ابراهیم علیه السلام چې کومه طریقه وه د کعبې د آبادۍ هغه پرېښودله شوی. ډېر کرت یې په یو څه کې حکمتونه وي. تاسې ګورئ حتیم دې خلکو خارج که، حتیم په اصل کې داخل دی، که دا په داخل کې پاتې وي نو په داخل د کعبه کې 2 رکعته مونځ سنت دی، لکه نبي علیه السلام کړی دی. فتح د مکې کې بلال صحابي و زه ورسره نه ودرېدم چې نبي علیه السلام 2 رکعته مونځ وکړو په داخل د کعبه کې. اوس که څوک په حتیم کې 2 رکعته مونځ وکړي به دا داسې شي لکه په داخل د کعبه کې چې وکړي. عوام خلک خو نه شي کولی چې 2 رکعته مونځ وکړي. نو کله کله په یو څه کې مصلحت وي، ګوره په دې ځای کې دغه مصلحت نه کار واخیستلی شو، نو د نبي صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله تعالی دلته دا بس آبادي راوړله او دغه شخړه دغه لانجه دا الله تعالی ختمه کړله. حتیم د کعبې نه خارج کې پاتې شو، د کعبې چې کومه نوه د میزاب دغه د حتیم ته داخل شو. دارنګه د کعبې یوه دروازه چې بنده شوله، پاس چت باندې څه نه و چې هغې چت باندې ورته لوښي واچول، لرګي واچولی شو. په دغه وخت کې ځینې خلکو کې الله تعالی د توحید نظریه اچولې وه، لکه زید بن عمر بن نوفیل په نوم یو کس دی چې دی د نبي صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوی دی، چې په دې وخت کې د نبي علیه السلام عمر تقریبا 34 کالو ته رسېدلی و. د دې په دې ذهن کې الله تعالی د دې بت پرستۍ سره کینه، حسد، عداوت، دشمني الله تعالی اچولې وه. هېڅ کله د دې سره نه لګېدل. نبي صلی الله علیه وسلم سره د دې په یو وادي کې ملاقات شوی دی، د دې وادي کې ورسره ملاقات شوی دی، او زید بن عمر بن نوفیل یو نیک انسان و. یو مجلس کې دواړه د نبي علیه السلام سره ناست وو. د په دې وخت کې چا د پسه لږه غوښه راوړله چې دا تاسې وخورئ، نو نبي علیه السلام ونه خوړله او د دسترخوان نه پاڅېده. زید بن عمر چې په دسترخوان باندې دا هم پاڅېده، نو زید بن عمر ورته ویل چې انی لست آکلو مما تذبحونه على انصابکم، موږ هغه څه نه خورو تاسې د بوتانو په نومونو باندې کم دغه کوئ، ذبحه کوئ، موږ دا هېڅ کله دا تاسې نه خورو. د دې وجه نه زید بن عمر به دا خبره هم کوله چې الشاة خلقها الله وانزل لها ماء وانبت لها من الارض کلأ ثم تذبحونها على غیر اسم الله. وګوره دا پسه چې دی الله تعالی پیدا کړی دی، الله وله ځمکه کې څه نباتات را زرغونوي، دا تاسې بیا د غیر الله په نوم باندې ذبحه کوئ. ناشنا خلق خو تاسې هستئ. ګورې الله اسمانونه پیدا کړي، دی پیدا کړي، دی پیدا کړي. نو کله کله د انسان په فطرت کې الله تعالی د توحید نظریه اچولي. نبی صلی الله علیه وسلم عمر 30 کال نه چې کله واوښته نو 30 کال ته نږدې شو، 40 کال ته ورنږدې کېږي. د نبی علیه السلام په دې زړه کې په دې مزاج کې الله تعالی ځانته والي سره مینه پیدا کړله. ځان ته چې کله انسان کیني، انسان سره یو ښه فکر، یو ښه سوچ د انسان سره مل کېدلی شي. ځکه حدیث کې راځي چې ثم حبب الیه الخلاء، بیا نبي علیه السلام ته ځانته والي به خوند ورکوه. او په دې کې ډېر یو ذوق دی او یو ذوق د انسان زړه ته حاصلېږي چې کله مؤمن مسلمان ځان سره کیني او ښه فکر سره پکې وکړي. د دې وجه سره انس په دې سره حاصلې، مینه محبت د انسان د خپل رب سره زیاتېږي. ویس قرني او تابعي دی او هغې ته یو کس راغی چې وایي زه تاله په دې خاطر رالم چې زه په تا باندې انس حاصلم. ویل ناشنا انسان ما په دنیا کې داسې انسان نه دی لیدلی چې هغه د الله نه غیر په بل چا باندې انس حاصلی. وی فما ظننت ان احد یستأنس بغیر الله عز وجل، زما د ګمان نو چې د الله نه د غیر څوک بل چا باندې انس حاصل. یو سړی ځان ته ناست ذکر کوه کنه د الله یادونه کوه. نبي علیه السلام به غار حرا ته دا تقریبا 2 میله د کعبې نه وړاندې دی او ډېر یو اوچت جګ غر دی. دې نه به نبي علیه السلام ته نبي علیه السلام دې کې کېناسته. کله کله به نبي علیه السلام په دې کې شپې هم راللې، ډېر وخت به نبي علیه السلام هلته تېر کړ. فقط سوچ او فکر به یې کوم او په دې کائناتو کې به یې سوچ کوم، مخلوقاتو کې به یې سوچ کوم.
خدیجه الکبرا رضی الله عنها دی به کله کله نبی صلی الله علیه وسلم ته هلته خوراکي شیان هم وروړله نو تدبر به نبی علیه السلام هلته کو او په دې مخلوقاتو کې به سوچ کو چې دا ول د عام انسانان خپل رب پرېښی دی دا خلک بت پرستی کوي او دې خلکو یو لوی هغه رب پرېښی دا ټول کائنات هغې پیدا کړي دي د کله چې د نبي علیه السلام عمر 40 کالو ته رسېږي نبی علیه السلام به ویل ملګرو ته وایي زه مکه مکرمه کې هغه تیږه اوس هم پېژنم چې هغې تیږې ما باندې سلامونه اچول و زه به چې کله تېرېدلم ما له ویل چې السلام علیک یا رسول الله په تا دې سلامي ای د الله رسوله او دا بل چې انی لاعرف حجرا بمکة کان یسلم علی قبل ان ابعث زه په مکه کې هغه تیږه پېژنم چې مخکې د دې نه چې زه په دغه شم مبعوث کړی شم هغه تیږه زه اوس هم پېژنم نو دا د عامو حدیثو نه هم دا معلومیږي چې د نبی علیه السلام د نبوت نه مخکې ځینې داسې علاماتو چې دا به راتلل حتی یو سر کې دا هم راځي یو ځل نبی علیه السلام وایي چې زه په مکه کې وم چې یو 2 ملایکې راغلې یوه ملایکه پاس د اسمان په دې منځ کې ولاړه وه یوه ملایکه لاندې راښکته شوله و دا پاس دا لاندې ملایکه پاس ملایکې له وایي چې هغه هم دا دی وایي ما ورته ښیي وایي هو وایي هغه سړی چې دی هغه هم دا دی و اشاره یې زما په طرف باندې دا د نبوت نه مخکې واقع ده و زما په طرف ورې اشاره وکړه چې هغه همدا کس دی په دې وخت یو تله یې راوړله او مقابل کې امتي کېنه او زه یې ورسره کېنولم و زما وزن په هغې باندې زیات شو بیا یو کس اضافه کو تر دې چې و دا ورته ویل شو که د دې پیغمبر په مقابل کې په دې تله کې ټول امت کېنه هم دا په هغو باندې به وزمین راشي دې کې یو معنوي قوت ته پکې اشاره ده یو روحاني قوت ته پکې اشاره ده چې دې ته به الله تعالی یو دین ورکوي او یو امت به الله تعالی ورنصیب کوي دا به د ډېرو انسانانو دپاره د سعادت سبب ګرځېږي د ډېرو انسانانو دپاره به د جنت د تللو سبب د آخري پیغمبر ګرځېږي همغه وایي چې په 40 کلنۍ کې الله تعالی نبي علیه السلام ته بیا نبوت ورنصیب کړی دی او په راتلونکي درس کې به انشاءالله تعالی دا خبره کوو چې نبي علیه السلام په غار حرا کې اولینه واقع نبي علیه السلام ته د قرآن کریم کوم آیتونه راغلي په دې به انشاءالله راتلونکي درس خبره کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه زه انسان یم زه اشرف المخلوقات یم زه انسان یم زه اشرف المخلوقات یم ډېر ناپوه شته کوي چې پیغورونه ژړوي ما د خپل سیمې